بیخي مور خو به دې نه 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 مېرمن دې نه نه ته مېرمن خو دې خدای وبخي مېرمن خو دې خدای وبخي خدای وبخي ولې هغه شهیده شوې شکه السلام علیکم ورحمت الله ما سره دا کس تاسو وینئ ته خو د الله سم راکړه ښه خفه کېږې خو نه چې لاس راکړي نه ولې دا عبدالخلیل نومېږي عبدالخلیل دی که عبدالخلیل ته د موبایل هم بند کړه بندوم بیخي بند که ضرور نه نه بیخي یې مور خو به دې نه 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 مېرمن دې نه نه ته مېرمن خو دې خدای وبخي مېرمن خو دې خدای وبخي خدای وبخي ولې هغه شهیده شوې شکه بس ترافیکیه د سک دارالمان په سرک ورزش بچي دې شته بچي مې شته څو بچي 15 دانې بچیان ترې لرم څلور لورګانې او زوی اوس بله مېرمن نه لرې نه بله مېرمن نه لرم کور کار څوک کوي کور کار مې لور ښه لور دې برابره ده برابره ده زه شکر چې لور خو شته ښه دا کیسه خو خپله وکړه چې مېرمن ده که نه مېرمن وفات ده شهیده ده نو داسې د ده باره کې چا راته ویلو چې ډېر زحمتکشه او محنتکاره هلک دی او فقط د کار زمینه ورته باید مساعده شي نو موږ راغلو خبرې مې ورسره وکړې خدای ښه دی د ارزان قیمت کې دغه پله سره دلته د زرنجو دوکان هم دی دی هم دلته و دی غواړي ما ول دوکان کوي وایي نه بل څه کار مې ورته وویلو هغه هم نه کوم هغه تنهایي باندې نه شو کوی دغه زرنج ته رسیدګي کوی شو ښه تکړه سړی یم بار هم جګوی شم بار هم کته کوی شم ښه بس دغه راته مناسب ده چې دغه راته تاسې واخلي زرنج درته زرنج راته واخلي که چېرته زرنج واخلو کار روزګار دې ښه سي څه شی کوی سي یاره هر څه کومک مرسته چې د موږ چا سره له وسه کېدله ته به بیا کوې موږ به یې کوو ولې ځو د زرنجو دوکان ته ځو هلته به لاړ شو پوښتنه به وکړي چې قیمت څومره دی بیخي صحیح بیخي صحیح ژوند مشکلات ژوند مشکلات زه زیات دي ځکه چې بېروزګاري ده کار نشته بار نشته چې نشته نه داسې فعلا حالت راغلي دي حالت خو ډېر سخت سره مواجه شوی خلکو نه پیسې راغوښتې اتانې دي راکړي خو نږدې دوست ته مې زنګ وهلی چې 1000 روپۍ مې په کار دي وړو دپاره نه دي راکړي ځان یې تېر باسلی ځان یې تېر باستلی بلې راځه راځه دلته راشي السلام علیکم ستړی مه شي خیرات سلام علیکم زرنجو والا څوک دی چېرته دی خو السلام علیکم خاص خیرات سلام علیکم خیر جوړ خیر خیر ته ښه انشاءالله کار روزګار څنګه دی شکر الحمدلله تاسو ان شاء الله خیرات ده خیر راغلی یو زرنج باربري صحیح ده څو پورې کېږي انجینر صاحب ریټونه خو مختلف دي خو خیر موږ ته به پورته حساب تا ته ان شاء الله گزاره کوو تاسو سره موږ سره خلک سره امداد کوو ان شاء الله موږ خپل برخه پکې نیسو څو پورې ده دا ګاډی به تا ته درکړو انجینر صاحب 2023 ماډل دی ډبل کومک دی ډبل فریم ورسره ډبل دی پوره ګاډی سره د مکمل وسایلو څلېرویشت پورې شټمنۍ لري پم لري جګ لري MP3 لري هر څه مکمل هغه MP3 ډېره مهمه ده باید پکې که نه هر څه پکې دی یو شی ته نشته سره دغه خلیل دی او د شوقي دی غواړي چې زرنج واخلي که نه نو دا سړی ماشاءالله داسې ښکاریم فعال دی که نه وختي ما ته یو خبر وکړی چې زه چې کله که په پښو ودرېدم زه غواړم خلکو سره مرسته کوم کومک کوم او دا هغه احساس دی او بل مهمه خبر دا ده چې واړه واړه بچي پاتې مېرمنه هم شهیده ده او نو دغه لږ مشکلات دي ستونزه ده غواړو چې د الله تعالی په پښو ودرې د ده څخه آینده کې خلکو ته خیر ورسېږي انشاءالله نو موږ به کوشش کوو داسې څوک شته چې دغه د خلیل لپاره دغه زرنج وخت تقریبا ډېر نه یو 15-16 نفره سره یو ځای شي انشاءالله دې سړي ته دا اخیستلی کېږي دا به یو جاري صدقه کې هم خدای درته حسابوي او بله مهمه خبر دا ده چې دا یو لقمه ګټي بچیو ته وړي حلال رزق څنګه حلال رزق وګټو حلال رزق چا سره پکې دوکه خو بیا لکه خبر چې کوم ځای ته چا در ویل تر هغې ځای به تمجه ورته رسوي راځئ دلته به انشاءالله دا اخلو او تر څو پورې موږ خو خمر بنسټ همیش لپاره کوشش دا کوي چې خلکو ته اساسي کارونه وکړي خلک په خپلو پښو ودرېږي 15,000 ورکړو سبا بیا همغه حالت دي هغه انشاءالله آینده کې به نه کوو نو کوشش به وکړو چې موږ واخلو که څوک سره مرسته خلیل سره مرسته کوي واتساپ نمبر شته او لینکونه هم شته الله مو خوشحال لره السلام علیکم ورحمت الله